نن زموږ د افغان کډوالو دپاره زموږ د ټول افغان ملت دپاره د افغانستان هغه کډوال هغه مهاجر چې د دنیا په هر ګوټ کې وي که په کور دننه کې وي که بهر وي زموږ دپاره دا ډېره د خوشحالۍ او د ویاړ ځای دی چې نن شکر الحمدلله زموږ په وطن کې د 40 کلنې جګړه چې کوم د تېرو 40 کالو څخه زموږ په وطن کې روانه وه نو نن د سیمې د هیوادونو او د زموږ د ښکېلو اړخونو او زموږ د ګاونډي هیوادونو او دارنګه د امریکا د متحده ایالاتو او د نیټو د خوا څخه نن په دوحه کې څو شېبو کې به انشاءالله د کوم د سولې په اړوند چې وکړلیک دی هغه به لاسلیک کېږي نو نن د هغه پر بنیاد باندې موږ افغان کډوال چې دلته یوازې موږ ته قومیت مهم نه دی موږ ته افغانیت مهم دی زموږ سره نه یوازې چې پښتانه په دې پروګرام کې را سره ناست دي دغه د کډوالۍ په شرایطو کې بلکې زموږ ته ازبک ورونه ترکمن ورونه نور چې کوم پښتانه ورونه چې دي هغه موږ دا ناست یو د ټي وي د لارې څخه نن دغه پروګرام نیغ په نیغه باندې ګورو نو دا زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ او د ویاړ ځای دی خو د یو افغان کډوال په حیث باندې د ټولو ښکېلو اړخونو څخه بیا هم دا هیله او توقع کوم چې بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره شروع کړي او زموږ افغانانو دپاره پوه سولې دا کوم د غم ټغر چاوار دی هغه ټول کړي او موږ کوم افغان کډوال چې د دنیا په هر ګوټ کې میشت دي د هغو دپاره په وطن کې د ژوند کولو زمینه مساعده شي او موږ خپل هېواد ته ولاړ شو بیا یو موټی افغانستان شي او موږ خپل په افغانستان کې پوه سولې په ارامه فضا کې د جنګ او جګړې د ویرې څخه د ډاره څخه ووځو او په ارامه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو دا زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ او د ویاړ ځای دی او د یو افغان کډوال په حیث باندې که د سیمې هېوادونه دي که زموږ ګاونډي هېوادونه دي او که لوی طاقتونه دي که ښکېل اړخونه دي زه د ټولو مننه کوم چې زموږ د 40 کلنې جګړې ته د پای ټکی مومي